مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانو ځو 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 پر مخ به ځو وخت د ابادۍ دی اوس خولې پرې تویو ځو 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 پر مخ به ځو. له غزني تر کندهاره د 220 کیلو ولټ مزي غځولو چارې په چټکۍ سره دوام لري. د څه باندې 552 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت د غزني کندهار 220 کیلو ولټ برېښنا لیږد نیمګړې پروژې چارو بشپړولو لړلې د شاوخوا 122 میلیونه افغانیو په لګښت د مزي غځولو چارې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکی برخې مسؤلین وایي د برېښنا لیږد د سترې پروژې په بشپړېدو سره به سویل او سویل لویدیځ ولایتونه د برېښنا ملي شبکې سره وصل شي او ورسره مل به د برېښنا ویش تنظیم په برخه کې ګڼ پرمختګونه رامنځته شي. ملي شبکه چې ده نو د قندهار کم جنوبي او لویدیځ برخې کم ولایتونه چې دي هغه د مرکز سره وصل سي. نو په دې اړه باندې موږ کولی شو چې بیا د هغه ولایتو دپاره انرژي هم د کابل نه تامین کړو او هم که هلته کومه اضافي انرژي د هغه مسیر نه راځي نو دا موږ بیرته کابل ته هم د همدې مسیر د همدې لاین په واسطه باندې دا موږ کابل ته را انتقالولی سو. د دې 220 کیلو ولټ مزي غځولو چارې د سایقه په نوم د یو کورني قراردادي شرکت له لوري پر مخ وړل کیږي چې مسؤلین یې د چارو د ښه تنظیم او چټک پرمختګ په برخه کې د پیاوړي روحیې درلودلو یاد کوي. دومره ان شاء الله الحمدلله لوړه ده چې موږ 15 بجې د سهار کار ته راځو، یعنې کله کله تاسو یقین وکړئ تر 2 بجو موږ د ماښام مونځ هم په سهار کې وو. نو دا که د دغه ملګرو یا دغه انډیوالانو روحیه صحیح نه وي نو خو داسې نه کېږي. الحمدلله د وطن د هر څه د خدمت روحیه ورسره شته او دا کار انشاءالله په مخ ته روان ده. د دې مهمې پروژې بشپړولو په دوام ګڼ کاري فرصتونه رامنځته شوي. د لاین غځولو ټولې اړونده تخنیکي چارې د افغان انجینرانو او کارګرو پر مرسته پر مخ وړل کیږي. افغان انجینران او تخنیکي کارکوونکي خوښي ښیي چې د برېښنا خدماتونو په ستره ملي پروژه کې په کار بوخت دي. یک افتخار کشور ماست که ما و شما همگی ما در اینجا مصروف کار هستیم. فعلا خو موږ تقریبا د ورځې 3 کیلومتره داسې په معمولي شکل باندې تکمیلیږي. د یادونې ده چې له غزني تر کندهاره د 220 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي غځولو د نیمګړې پروژه د هیواد له ملي بودیجې څخه تمویلیږي چې له پلان سره سم به یې د یو کال په دوام چارې بشپړې شي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري د دې ډول پراختیايي پروژو چارو بیا پیل سره هیواد کې د برېښنا ملي شبکې بشپړتیا اوږد مزل رالنډولو هڅو سربیره هیواد کې د کورنۍ تولیدي برېښنا پروژو پر پراختیا هم کار کوي چې ګڼو پرمختګونو ته یې چارې رسیدلې دي.